په کابل کې د اسلامي امارت د امر بالمعروف وزارت لخوا تازه مهمو عملیاتو خلک له یو لوی مصیبت څخه ژغورلي او له ایران څخه د افغانانو اړوند دردونکې خبر خپور شوی. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه کتلی شئ. درنو لیدونکو ښه راغلاست. لومړی هم د ایران موضوع وړاندې کیږي. ایرانی رسنیو خبر ورکړی چې د نوموړي هیواد د کرمان په جوپر سیمه کې د یو بس د چپه کېدو پیښه کې 22 افغان کډوال چې افغانستان ته د ستنولو لپاره لیږدول کېدل ټپیان شوي دي. د ایرانی رسنیو د راپور له مخې د کرمان د بیړني حالت د څانګې مشر ویلي چې دا پیښه د درېنۍ یا سې شنبې پر ورځ د غوایي پر 13 د باغین او جوپر په لویه لاره کې رامنځته شوې ده. د سید محمد صابري په وینا بس له اصفهان څخه زاهدان ته روان و چې 42 سپرلۍ پکې وي چې 15 ایرانیان او 19 افغانان هم پکې وو چې افغانستان ته ستنول کېدل. ښاغلي صابري ډیره کړې چې مناسب روغتیايي تدبیرونه نیول شوي. د پیښې په ځای کې د 20 ټپیانو درملنه شوې او 22 ټپیان د کرمان شهید بهونر روغتون ته لیږدول شوي دي. د نوموړي په وینا د پیښې د یو ایرانی قرباني په ښه پرې شوې ده او د نورو ټولو ټپیانو عمومي حالت ښه او د ډاډ وړ دی. بلخوا د اسلامي امارت د واکمنۍ د امر بالمعروف او شکایتونو اوریدو وزارت چارواکي وایي چې په کابل کې یې د کوډګرو یو خطرناک ډله نیولې ده. یاد وزارت پر خپل ایکس لیکلي چې د کوډګرو نیول شوې ډلې د دم او تعویض په نومونو د کورنیو ترمنځ نفاق او ستونزې راولاړولې. د نوموړي واکمنۍ د امر بالمعروف او شکایتونو اوریدو وزارت د درېنۍ یا سې شنبې پر ورځ د غوایي پر 13 خبر ورکړی چې د کوډګرو د خطرناکې ډلې له ولسي وګړو او په ځانګړې توګه له ښځو څخه د ډیرو پیسو اخیستلو په بدل کې د کوډو او جادو ناوړه کړنې ترسرولې. یاد وزارت د دغو کسانو د هویت په اړه څه نه دي ویلي.